د هلک د دې جنۍ دپاره موبایل خرڅ کړو، خو د جنۍ ورسره په اخره کې څه وکړلو، د مینې محبت یو داستان دی، ضرور راسره واورئ. نن سبا چې دا کومه عشقونه دي د دې په باره کې یو عجیبه داستان دی، ضرور راسره واورئ. ملګرو د هلک چې تاسو ته ښکاري که نه، دی او د جنۍ د یو بل سره مینه محبت و، د شپې به لګیا و، په مخه به د یو بل سره خبرې کولې که نه. یوه ورځ چې ده نو دا جنۍ بازار ته تلل و، واپس راغله که نه، د یوه جوړه په بازار کې خوښه شوه. د هلک ته یې ویل که نه، زما یوه جوړه خوښه شوې ده او هغه مال اخیستل غواړي. او د هلک چې دی نو دی ورته ویل چې زه به له جوړه واخلم، خو د جنۍ ورته ویل چې ته خو ځان غریب یې، نو ته به څنګه ماله جوړه اخلي. او دې هلک سره یو موبایل و که نه، دی چې دی نو هغه خرڅ کړو که نه، په بازار کې خرڅ کړو، انډرایډ موبایل ورسره و. نو هغه چې دی نو هغه یې خرڅ کړو په بازار کې، او د هغه نه پس چې دی نو هغه راغی او د جنۍ له روپۍ ورکړې چې ته لاړ شه او هغه جوړه ځانه واخله چې کومه جوړه ستا خوښه وي. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو څه وخت تېر شو که نه، د جنۍ پسې رشته راغله د مالدارې کورنۍ نه. چې کله په مالدارې کورنۍ نه پسې رشته راغله که نه، نو د جنۍ چې دی نو د هلک ته رینګ وکړو که نه چې زما رشته چې دی نو په بل ځای کې ورکوئ، بل کس له ورکوئ، هغه ډېر زیات مالداره دی، زه هم خوشحاله یم. نو د هلک ورته ویل که نه، ویل ته چې نو ته ولې دې سره واده کوې، تا خو ویل چې زه به ستا سره واده کوم او ته به هم زما سره واده کوې، بلکل موږ سره یو بل سره وعدې کړې. او د هغه نه پس هغه جنۍ چې ده نو دغه مالدار کس سره واده وکړي. چې کله د مالدار کس سره واده وکړي، هغه واده شي که نه، تقریبا یو څو میاشتې تېرې شي، نو هغه جنۍ چې ده نو هغه چېرته روانه ایسته کې راولوېږي. چې کله راولوېږي ملګرو، نو په هغه एकदम څه چل وشي، چې څه چل پې وشي، نو هغه هسپتال ته ورسوي. چې کله هغه جنۍ هسپتال ته ورسوي که نه، نو هغه چې ده نو هغه ډاکټران وایي که نه چې دې جنۍ ته به تاسو زړه بدلوئ، دې چې زړه چې مکمل طور باندې دې والونه ختم شوي دي او تاسو به ورته ضرور زړه بدلوئ، که دا جنۍ مکمل طور باندې ختمېږي. چې کومه د خاوند چې کومه خاندان مکمل طور باندې د هسپتال نه وتښتېده او دا جنۍ چې ده نو مکمل طور باندې اویاز یې پرېښوده که نه، مکمل اویاز یې پرېښوده، نور څوک ورسره نه وو، او دا جنۍ چې ده نو بلکل مړه کېده چې زړه ورته نه بدلېږي. ملګرو د هغه نه پس چې ده نو هغه غریب هلک راشي چې کومه د جنۍ سره به د شپې خبرې کولې، د جنۍ سره واده کړوه او د جنۍ ورسره بې وفایي وکړه. د هغه نه پس هغه هلک راشي ډاکټرانو ته ووایي که نه چې زما دا زړه راوالی که نه، زما زړه او په دې جنۍ کې ولګوئ، ځکه چې زه ورله قرباني ورکوم، ما دې سره صحیح مینه محبت کړی. د هغه نه پس چې دی که نه، هغه ورله خپل زړه ورکړي او هغه جنۍ له هغه جنۍ کې چې کله زړه چې دی نو کار شروع کړي، ترکه شروع کړي، زړه یې برابر شي ورته، نو هغه هلک خو د دنیا نه لاړ که نه. د هغه نه پس چې دی نو دې هلک د هغه نه مخکې چې دا یوه چټۍ لیکلې ده، دې جنۍ ته وایي که نه، وایي دا هغه زړه دی که نه چې ستا په دې سینه کې ترکېږي که نه، نو هغه هغه زړه دی که نه چې کومه زړه چې دی نو تا خفه کړی و مخکې، تا ورله ډېر زیات نفرت کوه او تا چې دی نو د پیسو په وجه باندې د بل انسان سره واده وکړو او زه دې پرېښودم، نو دا نن هغه زړه دی نن چې دی نو هغه ستا په سینه کې تړقېږي. ملګرو نو دې ویډیو که موږ له هم پیغام دی که نن سبا تاسو وګورئ، نن سبا ډېر زیات کېږي که نه، جنۍ چې ده د هغه انسان سره مینه محبت کوي چې د کوم انسان سره پیسې، دا زه عام طور باندې کوم، نن سبا چې دی نو عام خلک چې دی نو خپله زندګي تباه کوي، وایي دې جنۍ سره زه مینه محبت کوم او په اخره کې هغه یو داسې کس له ورکړي چې هغه مالداره وي. د هغه نه پس چې دی نو هغه غریب انسان وي، نو د هغه زندګي تباه او برباد شي. نو چېرته هم داسې قصې مه کوئ، مینه محبت په زندګۍ کې مه کوئ، دا د سړي ټوله زندګي ختموي او سړي ټول ژوند مکمل طور باندې تباه کوي. نو زما دا ویډیو نن سبا نوجوانانو ته ورسوئ. نن سبا د نوجوانان چې دي نو یو خو جنکو ورته خاندلي نه وي، مکمل طور باندې وایي بس زما سره مینه محبت وکړو. دا مینه محبت چې دی نو دا د زړه نه کېږي، د دماغو نه کېږي. نن سبا چې نوجوانان چې کومه مینه محبت کوي، دا د دماغو نه کوي، دوی سوچ غلطي که نه، د سوچ غلط سوچ دپاره دوی مینه محبت کوي، لیکن مینه محبت دوی نه پېژني، عشق حقیقي دی ونه پېژني. لکه څنګه چې موږ د الله رب العزت سره کومه مینه کوو، دا عشق حقیقي ده، د پیغمبر علیه السلام سره چې کومه کوو، یا د قرآن سره چې کومه مینه محبت کوو، دا عشق حقیقي ده. لیکن عام طور باندې دا کومه مینه چې کېږي که نه، دا اکثر د ذهنونو مسلې په ذهن داسې چې ذهن غلط وي، نو خلک د ذهن د غلطۍ دپاره چې دی نو مینه محبت چې دی نو بدنام کړي. نور مینه محبت چې کله د زړه نه کوي که نه، نو هغه په یو بل باندې ځان قربانوي. خو دې واقع نه موږ ته پته ولګېده که نه چې مینه محبت چې دی نو دا یو عجیبه نظام دی. نن سبا که تاسو وګورئ چې کوم انسان سره پیسې نو هغه طرف ته خلک ډېر زیات زور کوي. که تاسو عام معاشره کې وګورئ که نه، هغه انسان چې دی نو د یو ټکي نه منې خبره او هغه به فیصلو له بوځي. نو لکه داسې چې مینه محبت زما عام مینه محبت طرف نه لږ ډېر لرې لاړه، ځکه چې دا کومه د واقعیت چې ما واورېدل نو ما ته پته ولګېده که نه چې نن سبا عام طور باندې چې دی دا خلک چې مینه محبت بدناموي، دوی چې دی نو بد کوي که نه، چې د پیسې چې ده نو بیا مینه محبت پرېږدي او دوی د پیسو کس سره واده وکړي، نو غریب انسان چې دی نو هغه زړه چې دی مکمل طور باندې وچوي، د خپلې زندګۍ نه زړه واوړي. زما دا ویډیو پیغام ټولو پښتنو ته ورسوئ.